پیښې، زیانونه، بریاوې او خنډونه د هیواد په هر ګوټ او د نړۍ په هره څنډه کې له خبرونو دلته خبر شئ. کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو نن تر ډیره د افغانستان پر سولې او د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه مطالب چاپ کړي دي. د هشت صوب نا دولتي ورځپاڼې خپله سرلیکنه سوله له اوربند پرته امکان نه لري تر عنوان ته لیکلي. په سرمقاله کې ویل شوي د سولې خبرې اترې د پنجشنبې له ورځې راهیسې یو ځل بیا بندي شوي او تر اوسه یې د بیا پیل لپاره وخت معلوم نه دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډېدو لامل له خپلو مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته د فرصت ورکړه بللي، خو ویل کېږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو له برید وروسته ځنډول شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامي څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناست دي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي او دا کسان باید د طالبانو نظامي څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي او دا کار به د بېباورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند بحث جدي ونیسي، ځکه له دې پرته سولې ته د رسیدو بله لار نشته. د سرخط ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه له طالبانو سره د امریکا خبرو او د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد ماموریت ته ځانګړې کړې او لیکي په بګرام هوایي ډګر کې داسې مهال برید وشو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي. ورځپاڼه لیکي دا برید د سولې د خبرو په اړه امریکا ته د طالبانو ځواب و او تر خوا یې د افغانستان د سولې په اړه زلمی خلیلزاد ته د پاکستان د نوي ماموریت د پیل ښودنه وه. د ورځپاڼې له قوله له دې برید وروسته د سولې خبرې ودرېدې او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ، چیرته چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. سرخط زیاتوي دا هیڅ منطق نه مني چې پاکستان د داسې یو کار وکړي چې له مخې په افغانستان کې د جګړې لمن راتنګه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.